کور ته د ننوتلو دعا او د ډوډۍ پر وخت د بسم الله ویلو برکت او فضیلت او ثواب. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو سړی خپل کور ته داخلیږي او د الله عز وجل ذکر وکړي، د الله تعالی اذکار ولولي، شیطان وایي چې تاسو لپاره د شپې ځای نشته دی. او کله چې یو سړی خپل کور ته داخلیږي د الله عز وجل ذکر او اذکار ونه لولي، دعا ونه لولي، کله چې دی خوراک بسم الله نه وایي، شیطان خپلو ملګرو ته وایي چې تاسو لپاره د شپې ځای هم شته دی او د شپې خوراک هم شته دی. قال رسول صلی الله علیه وسلم اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت ولا عشاء، وإذا دخل ولم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء.